ما ته یو مولي صاحب یو سکول ته لاړم وړو نه مې تپوسونه کول هلکه ته به څه جوړېږي یو وړوکی وایي زه به دا جوړېږم بل وړوکی وایي زه به دا جوړېږم وی یو وړوکي ته مې وایي ته به څه جوړېږي وی هغه راته وایي چې زه به صحابي جوړېږم ما ورته چې ته صحابي پیژنې صحابي هغه څوک جوړېدی شي چې نبی علیه صلات السلام یې لیدلی وي او په نبی علیه السلام ایمان راوړی وي او په حالت د ایمان کې د دنیا نه تلی وي دته صحابي وي چې مې په دې سترګو لیدلی مې په ایمان راوړی بیا په حالت د ایمان کې د دنیا نه تلی چې دې سترګو خو نبی علیه السلام لیدلی هغه ته صحابي وایي ښه د دې زمانې ټول اولیاء چې راجمع کړي ټول اولیاء د یو صحابي چې د امام الانبیاء سره ګرځېدلی دی او هغه تلی دی او د اس د خپې نه یې دوړه ختلې ده ټول اولیاء د صحابي د اس د خپې دوړې ته نه رسي دوړې ته امام الانبیاء لیدلی و نبی علیہ السلام سره مخامخ ناسو لاس د نبی علیہ السلام په لاس کې ورکړی و داسې صحابو لاس د نبی علیہ السلام لاسونو یې داسې نبی علیہ السلام لاس نیولی و مخامخ یې د دواړو جهانو سردار لیدلی و نو هغې ماشوم وی چې زه به صحابي جوړېږم مای بچیا صحابي ته نشي جوړېږي دا خو تاسې نوم اورېدلی ته څنګه وایې چې زه به صحابي جوړېږم ما ته یې وی رکوټ یې که نه وی چې نوره پته راته نشته خو مونږ ته هر ماسخوتن کور کې د صحابي یوه واقعه بیانېږي نو د صحابو سره مې ډېره مینه پیدا شوې ده ما وی چې زه به هم صحابي جوړ شم دی کور کې ورته د صحابو واقعات بیانول ښه ماسخوتن بچو ته د یو صحابي واقعه بیانوئ ښه حکایات صحابه راوړئ ماسخوتن ته بچو ته یو صحابي واقعه بیانوئ بچیا پلان کی صحابی دو پلان کې صحابی دو بچیا وای ته عثمان رضی الله تعالی عنہ پیجنې دا یو صحابیو بیا ورته پوره پیجنګلی وکړه د نبی علیہ السلام دوه لوڼه پې واده وي دا مالدار صحابي و او دا شهید شوی و او چې شهید کېده نو د قرآن تلاوت یې کو اول یې تېنه لاس کټ کو بچیا دا قصه بچي ته شروع وکړه بیا ورته وایي بچیا دغه عثمان رضی الله تعالی عنہ یو ورځ په مجلس کې ناسو او نبی علیہ السلام صحابو ته وی لکل نبی رفیق د هر نبی ملګری د هر نبی ملګری وای خدای ملګرتیا زه یې وپېژنې مړه مونږ د موبایلونه او دا مې پرنډ دی او دا مې پلان کې دی دا مې ډینګرې دی دا نه به پلان کې او نه به ډینګرې لاس د چا په لاس کې ورکوي لاس د هغه چا په لاس کې ورکوي چې هغه د لاس د امام الانبیاء په لاس کې کیدي ښه دا پرېږدی نو نبی علیہ السلام صحابو ته وی لکل نبی رفیق د هر نبی ملګری د هر نبی ملګری ورفیقی او زما ملګری پیژنې ورفیقی زما ملګری پیژنې صحابو یعنی فی الجنت په جنت کې عثمان دا زما د جنت ملګری ښه دی به ما سره په جنت کې یو ځای ملګرتیا دی ته وي ښه تعلق دی ته وي عثمان ته به مې په جنت کې ملګری ښه زما د جنت ملګری به عثمان او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته څه وایي ته خو سره ټول ژوند تیر کو سفر حضر ټول ژوند د امام الانبیاء نه قربان کړی سفر کې ملګری و حضر کې ملګری و غار کې ملګری و نن په مدفن کې ملګری دی ښه دواړه یو ځای دفن دي عمرونه هم د دواړو یو عمر و ښه یو عمر کې د دنیا نه تلي دي ښه